منامینه دا بیخي لکه زمونږ د کوشتپې کانال دی، خو دوی ډېر په مهارت سره جوړ کړی. زمونږ هم داسې جوړیږي. ډېر ښه ځای دی. ګوره دا پل دوی لوړ جوړ کړی دی. ما په نورو ویډیوګانو کې ویلي وو چې پل باید لوړ جوړ شي، نو بیا دغسې بیړۍ چې راځي دی په سلګونه کنټینر پکې پراته دي او لویې لارۍ پکې پرتې دي، نو بیا کولی شي چې دا کښتۍ د دې لاندې تېره شي. زمونږ د کوشتپې کانال پلونه د پاسه سړکونه چې ورباندې تېر دي هغه ټیټ دي، نو اوس هم وخت ناوخته نه دی نور چې جوړوو د دولت نه د اسلامي نظام نه غوښتنه ده او سپارښتنه ورته کوو چې داسې زه به یې تاسو ته په ویډیو کې وښیم داسې لوړ جوړ شي چې وکولی شي داسې بیړۍ د دې لاندې ووتلی شي، نو بیا به زمونږ او ستاسې کارونه نور هم ورسره پرمختګ وکړه او لګښت هم په ځای وي. دا ګورئ دی چې دی ډېر ښارونه سره یو د بل سره نښلولي دي، بلکې مملکتونه هیوادونه سره یو د بل سره نښلولي دي. یوازې توپیر یې دا دی چې کله په لوی سمندر کې دوی روانې وي نو سرعت یې زیات وي، او کله چې دلته وي نو په داسې اندازې سره ځکه چې داسې چپې لري که سرعت یې زیات وي نو بیا خطره لري. دا لاړه د هغه پل لاندې اوس هغه خواته تېرېږي. هیله مند یم چې د دې ویډیو نه به مو څه زده کړي وي او په ګټه به مو تمامه شوې. السلام علیکم ورحمة الله.